السلام علیکم درنو لیدونکو، زه یم ذبیح الله نادري او تاسو ته ښه راغلاست وایم د افغان سکلز چینل ته. او ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ ویډیو مې خوښه کړه. برادرز، د تیر په څیر نن یو ځل بیا خبرې کوو په ډیر یو اهم ټاپک باندې چې زیاتره ملګري موږ ته کمنټ کړی وو، زیاتره موږ ته واتساپ شمارې ته چې ټیکس کړی وو چې باید په دغه موضوع باندې خبرې وشي. ستاسې د نظریاتو، ستاسې د هغه غوښتنو په کتلو سره نن مو وغوښتل چې په دغه ټیسټ باندې خبرې وکړو. نن خبرې کوو برادرز په HbA1c ټیسټ باندې چې دغه HbA1c ټیسټ څه شی دی، د کوم هدف لپاره موږ ترسره کوو، په کوم حالت کې باید ترسره شي. برادرز، راځو ټاپک ته راځو. په لومړي سر کې به دا وایم برادرز چې HbA1c داسې یو ټیسټ دی چې دا هم د شکر لپاره موږ ترسره کوو یا د ډیابیټس لپاره ترسره کوو. د شکر په اړه په تیر ویډیو کې خبرې کړې دي، انشاءالله چې ضرورت به نه وي. که چیرې تاسې کوم مشکل لرئ په شکر ناروغۍ کې، د هغې په ټیسټ پروسیجر کې، تاسې کولی شئ زموږ تیر ویډیو وګورئ، په هغې کې مو اپلوډ کړې ده، اچولې ده او مکمل معلومات مو ورکړی ده د شکر په اړه. یو بل څه چې باید یادونه وکړم چې HbA1c داسې یو ټیسټ دی چې موږ ته د شکر 3 میاشتې پخوانۍ نتیجه موږ ته لاسته راکوي. بل سوال دلته پیدا کېږي برادرز چې دغه HbA1c ټیسټ چې دی په کوم حالت کې اوس رامنځته کېږي یا کوم حالت کې باید ترسره شي. ګورې برادرز، که چیرې موږ لپاره یو پیشنټ راغی، یو مریض موږ ته راغی او د هغې FVS یا فاسټینګ بلډ شوګر یا په نهاره د شکر نتیجې چې دی مثلا د نارمل رنج نه چې دی که چیرې های راغی، مثلا د 15 نه تر 120 پورې موږ سره نارمل دی، که چیرې دغه نه های راغی، په دغه حالت کې باید څه شی وشي. لومړی برادرز موږ ډایرکټلی چې دی HbA1c ته نه ځو. که چیرې موږ برادرز په یو مریض باندې شکمن شولو چې مثلا دا شکر لري، موږ چې دی خپل یو پروسیجر لرو، په هغه پروسیجر باندې دی چې هغه پروسیجر زموږ 2 دی. 2 نه مقصد دا دی برادرز، په 2 جلا وختونو کې، 2 جلا ځایونو کې، په 2 جلا خلکو باندې د شکر معاینه په نهاره باندې. که چیرې بیا هم های راغی، د هغې نه بعد بیا چې کوو HbA1c ټیسټ ته ریفر. بل موږ ډاکټر صاحبانو ته لازم هم دا ده، په کار هم دا ده چې باید په همدغه پروسیجر باندې لاړ شو. زیاتره داسې ډاکټر صاحبان، اکثره ډاکټر صاحبان او اکثره متخصصین داسې دي چې که چیرې مثلا یو پیشنټ FVS چې دی less than 100 راشي، د سلو نه کم راشي، هغه بیا هم HbA1c ته چې دی مریض ریفر کوي، صرف د خپل پیسو د خاطره او دغه د خاطره چې دا هم د دې ولس سره جفا ده او هم د مریض سره جفا ده، او دا کار باید ترسره نه کړو. اوس ډاکټر صاحبانو خبرې کوو په HbA1c ټیسټ پروسیجر باندې چې دغه ټیسټ څنګه ترسره کیږي او کوم ریکوایرمنټ دی یا کوم مواد دي، مټیریلز دي چې موږ ته ضرورت دی په HbA1c ټیسټ کې. موږ سره برادر چې دی د HbA1c ټیسټ لپاره چې دی یو خپل موږ سره ډیټیکشن بفر راځي چې خپل د کمپنۍ لخوا ورکړل شوی وي او موږ سره یې دا ډیټیکشن بفر دی. بل چې دی برادر موږ سره هیمولایزس بفر راځي، د ماغه کوم کټ چې د HbA1c هغه سره راځي چې د هیمولایزس بفر دی. او باید یادونه وکړو چې برادر دغه ټیسټ موږ چې دی په هول بلډ کې ترسره کوو، یعنی هول بلډ ورته په کار دی، سرم یا پلازما کې نه ترسره کیږي. بل برادرز کارټریج ضرورت دی خپل د HbA1c ټیسټ لپاره چې دی کارټریج ضرورت دی چې خپل د کمپنۍ لپاره غلی وي. او بل آی ډي چپ ور سره د برادرز چې یو سیریل نمبر لري، خپل خاص نمبر لري، هغه باید د هیمولایزس بفر سره او د کارټریج د نمبر سره باید وکتل شي. د سره برادرز ورته یو سل مایکرونا یا مایکروجستر به کار دی، بل 15 مایکرونا چې هم مایکروجستر ورته استعمالولی شو. د سره برادرز دا چې د سپیشل بیوکیمستري کې راځي، یعنی سپیشل بیوکیمستري ټیسټونو کې راځي، د خاطر چې د آیکروما ماشین ته ضرورت دی چې آیکروما 2 ماشین دی. موږ سره آیکروما 1 هم کې هم کول شو چې دا ټیسټ اجرا کوو، خو موږ آیکروما 2 ماشین دی او بل ور سره آی چمبر ته ضرورت دی چې دغه مټیریلز او دغه مواد در سره وي، دغه نه بعد کول شي مثلا HbA1c ټیسټ اجرا کې. دا موږ سره آیکروما 2 ماشین د برادرز د دې چې په دغه شاتنې برخه کې چې د خپل بټن لري، دغه بټن به کېږي، د بټن د کېغل سره وروسته چې د ماشین چې د اتوماتیکلی خپل آن کیږي. همداشان آی چمبر هم ورته آن کو. کله مو چې آی چمبر آن کو دا وګورئ برادرز، دلته چې موږ سره دغه ټي علامه چې د ټي 20.4 په لیکل شوی دی، دا ټمپریچر دی. یعنی د یو څه باید یادونه وکړو برادرز چې د HbA1c ټیسټ لپاره موږ سره چې د هغه څه چې ډیر اهم دی او ډیر مهم دی چې د ټیسټ کې ډیر رول لري، هغه موږ سره ټمپریچر دی چې باید ټمپریچر یا د حرارت چې د 10 درجه ورته یا شي، دغه نه بعد چې کول شي چې موږ خپل ټیسټ رن کو.
اوس برادرز فرض مثال د اوس وګورئ ټي ډي چې دی موږ سره یعنې دغه ماشین چې دی د 20 سانتیګریډ سره یا د دغه درجې حرارت سره چې دی د عیار دی که چیرې غواړئ چې مثلا 30 ته برابر کړو برادرز دغه دوه بټنې چې دي دا په دواړو ګوتو چې دی د 15 سکندو لپاره پریس نیسو کله چې موږ ونیوله دا وګورئ برادرز 20 سانتیګریډ چې دی ټارګټ پرې کړل شوی ده که چیرې غواړو 30 وکړو د دې بټنې په واسطه چې دی 9 دا هم 30 برابر شو یو ځل پکې لګولو سره اوس وګورئ برادرز موږ سره د 30 درجې سانتیګریډ چې دی برابر شو اوس 20 ده د دې خاطر چې د انتظار باسو کله چې 30 هغه نه بعد چې د خپل ټیسټ رن کوو ټیسټ پروسیجر باندې خبرې کوو برادرز لومړی چې غواړي چې ایرر تر سره نشي زموږ په ټیسټ کې دغه کوم آی ډي چیپ چې موږ سره ده دا به د کارټریج د نمبر سره چې دی به میچ کوو مثلا دلته وګورئ WO3 ده دلته هم WO3 ده کله چې دا سره سیم او برابر او د هغې نه بعد چې دی مونږ کارټریج اخلو او هغه چې دی په آی چمبر کې ږدو کارټریج مو راویستو دا چې دی دلته په آی چمبر کې ږدو تر څو ټمپریچر سره برابر شي مکمل نه پوش کوو ځکه که چیرې مکمل پوش کوو د هغې نه بعد چې دی برادرز بیا چې دی ټیم نیسي ماشین دلته هم کېښود د هغې نه بعد چې دی آی ډي چپ را اخلو د دې نه بعد برادرز د هیمولایزز بفر نه چې دی کوم یو چې راځي د کمپنۍ لخوا د دې نه سل مایکرونه اخلو او په ډیټیکشن بفر کې چې دی مکس کوو کله چې برادرز هیمولایزز بفر نه مو سل مایکرونه په ډیټیکشن بفر کې واچو د هغې نه بعد چې دی سیمپل اچو چې هول بلډ مخکې مې یادونه وکړه هول بلډ ورته پکار دی 15 مایکرونه چې دی سیمپل اچول کېږي یا د هول بلډ اچول کېږي په همدغه ډیټیکشن بفر کې اچو او مکس کوي کله چې سیمپل مو واچو برادرز دې ته چې دی 15 ځلې چې دی شیکینګ ورکوو د شیکینګ دې د خطر ورکو چې دغه سیمپل چې دی دغه ډیټیکشن بفر سره چې دی خو مکس یو خو حل شي پکې له دې نه بعد برادرز دغه مکس کوم ما سیمپل او ډیټیکشن بفر چې مکس کړه دغه نه برادرز چې دی 15 مایکرونه اخلو او په کارټریج کې اچو دغه نه بعد چې دی په ماشین کې ورته 12 دقیقې وخت ورکاو د وخت د پوره کېدو څخه وروسته بیا یې ریډ کوو کله چې برادرز 15 مایکرونه مو په ور باندې واچول د هغې نه بعد چې دی تر هغه پورې ورته انتظار کوو تر څو دغه مواد او دغه کوم مکس شوي مواد چې دي که نه دلته موږ سره ښکاره شي کله چې راښکاره شو هغې نه بعد چې دی دا پوش کوو کله چې پوش هم کړه ماشین خپله ټایمر نیسي یا وخت نیسي وګورئ 3 4 5 سکند 6 سکند د دې نه بعد کله چې 12 سکند پوره شو کله چې 12 دقیقې پوره شو برادرز ماشین خپله مونږ ته اواز کوي کارټریج راوباسو او بیا چې دی په آی کروماټو کې چې دی کېږدو او هغې نه بعد ډایرکټلی مونږ ته راپور راکوي څنګه چې ګورئ په 3 دقیقه او 1 سکند کې روان ده کله چې 12 دقیقې پوره شو هغې نه بعد هغه ټایم 12 منټه چې مو ورکړو هغه پوره شو اوس چې دی دغه کارټریج راوباسو او دلته راځو په آیکروما کې بیا هم آیکروما ته راځو برادرز آیکروما کې بیا هم دوه خبرې دي یو مولټي ټیسټ ده بل سنګل ټیسټ ده سنګل ټیسټ باندې کلیک کوو له دې نه بعد چې دی مونږ ته چې دی دغه د کارټریج کوم ایریا چې ده که نه هغه خلاصېږي چې خلاص شو دغه کارټریج چې مونږ ورته انتظار کړی دی په سنګل او مولټي باندې بیا هم رڼا واچو کارټریج مو کېښوده برادرز د هغې نه بعد چې دی د نیکسټ بټن چې دی دې باندې کلیک کوو نیکسټ بټن باندې چې کلیک وکړو برادرز دا کارټریج خپله چې دی دننه کېږي کله چې دننه شو برادرز دلته راځي سیکنډ سټیپ راځي مثلا آی ډي راځي مثلا د پیشن آی ډي ورته ورکوو پیشن آی ډي مو ورته ورکړو همداسان ایج یعنې عمر یې څومره دا عمر غواړي مثلا ایج مو هم ورته ورکړو بل جنډر یا میل ده که فیمیل ده هغې نه بعد برادرز کوم نیکسټ بټن چې بل راځي د نیکسټ بټن باندې کلیک کوو چې دې باندې کلیک وکړو دریم سټپ کې موږ ته وایي برادرز چې آیا هغه کوم پروسس چې ده دا ټول تاسو اجرا کړی مثلا کوم سیمپل چې دی هغه ما اچولی دی کارټریج مې دلته ایښې ده همداشان چې دی صرف سټارټ بټن ور باندې کلیک کوو
کله چې سٹارټ بټن باندې کلیک کوو برادرز ډایرکټلی ماشین موږ ته چې د ریزلټ راکړي او د ریزلټ سره دلته چې موږ ته پرنټ هم راکړي انتظار ورته کوو او وګورو چې زموږ HbA1c ټیسټ څومره راځي HbA1c ټیسټ موږ سره وګورو برادرز 9.8 ټیسټ اجرا شو برادرز کچېرې غواړي چې اوس یې پرنټ کو پرنټ بټن باندې کلیک کوو ډایرکټلی ماشین موږ ته چې د پرنټ هم راکړي دا وګورئ برادرز دا موږ سره د ماشین پرنټ خپله دی له دې نه وروسته دا کولی شو برادرز واخلو او کمپیوټرایز یې کړو ځان سره هغې نه بعد پیشنټ ته خپل راپور ورته ورکړو دا و د صاحبانو دا و د HbA1c د ټیسټ په اړه معلومات او د هغې د ټیسټ پروسیجر چې څنګه ترسره کیږي که چیرې تاسې کومه غوښتنه پوښتنه یا هم پیشنهاد لرئ کولی شئ موږ سره د واتساپ له لارې او یا هم دلته د کمنټس له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او باید یادونه وکړم که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن له ځانه سره ووهئ تر څو زموږ ټول نوي ویډیوګانې تاسو ته راشي